أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باب الهدی باب ثابت دی په بیان کې د هدیه دغه قربانی ته ویل کېږي چې د قربانی پسه واسطه وي دغه ته هدیه ویل کېږي. ادناه کم اندازه چې د دغه قربانی د دغه هدیه شاتون پسه دی، یعنی پسه کم اندازه د قربانی ده. او هو دا چې من ثلاثه انواع د درو قسمو سره د هدیه انواع الابل یو اوښ دی، والبقر بل غوی دی، والغنم بل پسه دی. یعنی د دغه درو قسمو څخه کېږي. د پسه څخه مراد بزه او پسه دواړه، یعنی مړی او زی دواړه جمراد دي. د دغه څخه کېږي یجزي او روا دي فی ذلک په دې کې کله په دې ټولو کې سنیو، یعنی د دوه کلنۍ د دوه کال والا فصاعدا یا زیات په دې کې که د غوایي وي که د اوښ وي په دې کې روا دي. الا غضان مگر نه په پسه کې فإن الجزع شپږ میاشتو والا چې دی منه د دغه مړي پسه څخه یجزي او روا دي. ولا یجوز روا نه دي په الهدي په هدیه کې روا نه دی مقطوع الاذن چې غوږونه پرې غوږ پرې په دا بیخ کې، ولا نه دی روا اکثرها چې زیات یې پرې وي. ګوره غوږ څونه اندازه د یوال ویش غوږ دی، په دا یوال ویش کې نیمای پر نیمایي باندې در نیمایي زیات پرې سوی دی، یعنی در نیمایي ساوښت دی زیات اندازه د دا غوږ پرې سوی ده، لږ پاته ده پر دا باندې نه دی روا. یعنی که چیرې بیا د لږ خاشه پرې سوی ولو زیات اندازه د غوږ پاته او پر دې باندې روا دی. ولا نه دی روا مقطوع چې پرې سوی الذنب لکه چې لکه یې پرې د کم پسه پر دې باندې نه دی روا. ولا یدی او نه د مخ پښه چې پرې پر دې باندې نه دی روا. ولا رجل نه د شا پښه چې پرې پر دې نه دی روا. ولا ذاهبه العين د نه چې د سترګې کللې وي، یعنی په سترګه ړوند وي په دا باندې نه دی روا. ولا عجفاء او نه پر ډېره ډنګره باندې چې ګسره اډونه معلومیږي دونه ډنګره وي چې د وچ شکله کوي پر دې باندې نه دی روا. ولا عرجاء او پر ګوډ باندې چې پښه یې سمه وي پرې نه وي خو ګوډه وي پر دې باندې نه دی روا. هغه ګوډ التي هغه لا تمشي چې نسی کلای الی المنسکی و ځای ته د قربانی چلته قربانی کوي حلالي او غځای ته ځان نسی پرسولای. وشاتو پس چې د جائزه روا دي فی کل شیء پار شي کې روا دي، یعنی پس حلال ول د هر شی د پار روا دي الا خو نه دی روا فی موضعین په دوه ځایو کې دالته نه دی روا. من هغه څوک تا په چې طواف وکړي زیارت د پاره د زیارت، یعنی طواف زیارت وکړي چې اخرنۍ طواف دی جنوبن په جنابت د په حال کې د جنابت طواف زیارت وکړي دالته پس حلال ول جایز نه دی. ومن بل د هغه چا د پاره نه دی روا جامع چې جمعه وکړي بعد الوقوف وروسته د درېدو بیا عرفه په عرفات د عرفات د درېدو سره وروسته جمعه وکړي د خپل ښځې سره د دې دپاره نه دی روا. فإنه دا چې دی لا یجوز نه دی روا لا یجوز نه دی روا الا خو بیا روا دی بدنه وشه دی به وشه حلالي والبدنه وشه چې ده والبقر غوی چې دی یجزي روا دی کل واحد منهما هر یو دغه غوی دی که وشه دی دا هر یو روا دی عن سبعه د اوه نفرو دپاره، یعنی غوی هم د اوه نفرو کېږي په قرباني کې او اوښ هم د اوه نفرو کېږي. اذا هو کان کچیرو کل واحد هر یو من شرکای د شریکان سره یریدو اراده او القربت د ثواب، یعنی د ټول به د اراده وي چې د ثواب اراده به وي د قرباني اراده به وي. وان کان کچیرو احدهما یو اراده یرید اراده او په دې کې د اوه نفرو کې د یو اراده و بنصیب اللحم، یعنی د غوښ اندازې اراده ولا د دې د فکر د غوښ د پاره د یو نفر حلال ول لم یجوز نه دی روا عن باقین د نور د هم بس نه دی روا. کچیر په دغه اوه نفرو کې د یو نیت د غوښ د نور د هم نه دی روا ناجایز دی. ويجوز روا دي الاكل خوراک من الهدي د هدیه سره د غوښ څخه خوراک کول روا دي. التطوع د نفلس والمتمتع د حج تمتع والا د قربانی سره والهدي والقران د قران د قربانی سره. ولا يجوز روا نه دي الاكل خوراک من البقيه الهديه د نور هدیه د څخه بیا خوراک نه دی جایز. ولا يجوز روا نه دی ذبح ذبح کول الهدي د هدیه التطوع نفلي والمتمتع د متمتع د حج تمتع والا والقران د حج د قران والا الا يوم النحر مگر نه د اختر په ورځ بیا لالی د نور ورځ باندې د جایز نه. ويجوز روا د بقيه الهديه نور هدیه چې د هغه روا دي ای وخت هر وخت چې خوښ شي. ولا يجوز روا نه دی ذبح کول الهديه د هدیه الا في الحرم، یعنی د حرم سره بل ځای ته به نه باسي په عدالت به په حرم کې حلالي د حرم اندازه چې دالته دی ته معلومه سوی د دې اندازه کړه ده چې څو میله قدر ده تقریبا 40 میله اندازه ده په دغه کې چې ده ادنه حلالي د دې څخه واخاته نه باسي په الحرم. ويجوز روا دي اندایه تصدق صدقه وکي بها په دې سره على المساکین و مسکینان ته الحرم د حرم دغه هدیه چې دي چې د قرباني وکي دا به مسکینان ته د حرم ور وبشي یا غیرهم یا نور مسکینان ته. ولا یجبون واجبیږي التعریف نقشدار کول دا نه دی واجب پر د باندې بل هدیه په هدیه سره د هدیه نشاندار کول دا نه دي. والافضل بهتر خبره چې د په البدنه په وشه کې نحر کول دي او په البقره په بقر کې
په غوایي کې والغنم په پسه کې الذبح ذبح یو نحر دی یو ذبح ده. ذبح دې ته ویل کیږي چې د غاړې سکشته د غټو لاندې دلته به حلالي او نحر چې دی هغه پر د سینه باندې حلالي دغه اوښ چې دی د غاړه چې خلاص سول د سینې سره په د ځای کې دی ته نحر ویل کیږي. ذبح د غټو سره نږدې ده سره او نحر چې دی هغه د سینې خواته دغه کې یعنی اوښ به څه پکې نحر کوي به او غویي او پسه دا به حلالي ذبح کوي به. والاول چې دی انداد یتولى چې تصرف وکړي الانسان ذبحها د حلالېدو بيدي په خپل لاس. اوله بهتره خبره چې دغه بهتره ښه خبره ده چې سړی قرباني کوي په خپل حلاله کې ان کان یحسنو ذالک کچیر په دې باندې پوهېدی که په خپل په پوهېدی په حلالېدو ښه خبره ده د لپاره دا چې په خپل حلال ويتصدق صدقه دی کچیر نه په پوهېدی بیا بل چاته بل وکیل هم درولای شي پروا نه کوي. ويتصدق صدقه دی وکي بجلالها په ځل یا په جن سره د قرباني چې کم ځل دی د خیرات کې و ختامها هغه مهار هغه تناو رسی چې د غاړه کې د خیرات کې ولا یوتی نه دی ورکی اجرت الجزاري د وجزار ته وکساب ته من هدا دس وکساب ته د دې قرباني د غوښ سره څرمن په جزار ته په دغه کې ورکی په مزدوري کې یا بل شی ورکی د دې دا د نور ورکی دا نه د جایز دا د نور ورکی ومن څوک ساقه کې ولې جل بدنه توشه پس تر ضرورت پیدا سول محتاج سو الى رکوب او سپریدوت هدیه راواسه هدیه لجل خود د ضرورت د سپریدور ته پیدا رکبها پر سپور دي وین استغنا کچیر به پرواز ول سپریدوت ضرورت نو عن حدیث لم يرکبها بیا د نسپری د سپریدور ضرورت نه صدقه پر سپور بیا د نه پر سپری دا نه دی بیا ورته جایز. وین کان کچیر ول هدا قربانی لره لبن شیدې و شیدې درلوده لم يحلبها ندل وش ک شیدې درلوده له شد ورول وش نه ول بل پیدا دي نه جنخ وينزحو پاک دي کې یعنی ور غرزول سره بالماء په بو سره البارد يخ وبج غلانج تورو باشي حتی در داسي وخت پورې ينقطع لبن شیدې بندسي په بو پاشلو په یخ بو پاشلو باندې د غلانج د شیدې بنديږي. ومن څوک ساقه کې واسول اهل هدیان هدیه فعتب هلاکس فان كان کچیر و تطوعا نفلی و فليس عليه غيره بل بیا پر د باندې نست ګوره هلاکس پر لاري باندې وان كان کچیر و واجب علی پر د باندې بل بیا است انده یقیمه چې قیامت ورکه غیره بل د بلی و مقامه پر ځای دغه بل دی بیا پر دې پر ځای باندې دغه کې وین صاحب کچیر ورسید هو دې عیب کثیر ډیر اقام غیره ود دروي بل پر ځای دغه مقامه پر ځای د دې وصنع ودی کې بالمعيب هغه ابجن سر ما شاشه د خوشي وین عتب کچیر هلاکس ول البدنه وش هلاکس په طریق پلار کې فین کان کچیر وتتوعا نفلوا نحرها حلاله دي کې وسبغ او رنگ دي کې نعلها چوټه بدمها په وینو د دې وزره به ودی وي په دې سره صفحتها یو طرف د دې دی پر لار روانه د پر لار رسیدل لا ځای ته نه ده دا هلاکس ولا یعنی مرګ ته ورس بس د ستې حلاله ولم ياكل منها ندخري هو د غوښ دي د دې سنخري ولا غیره بل څوک دې نخري من الاغنياء د غنیان دي نه جوړ په امکانات کچیر و واجب اقام ودي دروي غیرها بل څوک مقامها پر ځای بل یو دانه پر دې پر ځای باندې ودري وسنع بها ودي کې هغه باندې ما شاء چې خوښ شي ويقلدو او نشاندار دي کې الهدي هديه التطوع نفل دي هديه دي نشاندار کې والمتمتع د حج متمتع والقران د حج قران دا دي نشاندار ولا يقلد ندي نقشدار کی نشاندار کی دم الاحصار دم د احصار هغه د احصار د بندیدو چې دی باندې هغه د نشاندار کی ولا دغه کم نه دي نشاندار کی دم الجنایات دم د جنایتونو چې جنایتونو کم دم پر د باندې اوښتي هغه د نشاندار کی تمت کتابو پرسو کتاب بعون الملك الوهاب په کومک سره د ملک الوهاب یعنی الله جل جلاله په کومک سره دا کتاب خلاص. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.